Recently, a 97-year-old man from Southern California. تازه خبره ده. یو کس چې 29 کال عمر لري د ډي ان اي ټیسټ په وسیله پرې ثابته شوه چې د کابو 800 ماشومانو پلار دی. ښه نو دا څه ډول پیښه شوه؟ کیسه واورئ. رینډي جیفري د امریکا هیواد په کالیفورنیا ایالت کې په 1950 او شپېتو کلونو کې د لبنیاتو کورونو ته د شیدو رسولو کار کوو. Servicemen's families, so it'd be like military people. Just military families. د اکثره پیرودونکي د فوزیانو میرمنې وي، عام او عادي فوزي خاندانونه وه. ښه نو د هغوی مړونه به د معمول له مخې خپلو دندو ته ستنېدل. چا به کال تېراوه، A year at a time, 2 years at a time. چا به 2 کاله تېرول. یوازینی سړی چې دوی په ورځنۍ توګه لیده هغه هم دا کس و چې د کور تر دروازې به یې شیدې ورته راوړلې. رینډي ښیم او ویل کېدل چې دا زوی مړی خورا ښایسته و، سره ویښته یې درلوده، شنې سترګې او کړه وړه یې خورا برابر و. نو اړتیا نشته چې ووایو چې رینډي به له ډېرو میرمنو سره لاس درلود. څنګه چې معمولا دلته امریکا کې د ماشومانو د ډي ان اي ټیسټ ترسره کېږي تر څو دا معلومه سي چې څوک د چا زوی دی، نو معلومه سوه چې لسګونه نه سلګونه خلک سرورونه وختل. دوی په هیڅ نه خبر چې شمېر یې سلګونو تنو ته رسېدلی و. Ancestral history. So at one point in time, a few years ago. نو دوی ټولو بیا له اف بي آی څخه وغوښتل چې معلومات وکړي او تحقیقات وکړي چې دا څه کیسه ده او تحقیق وړاندې کړي. ځکه دوی یو بل نه سره پیژني خو ډي ان اي ټیسټ له مخې سره ورونه دي. کله چې اف بي آی تحقیقات وکړه نو معلومه شوه چې دا یوه ظالم د خیانت کړی و. یوازې یوه رینډي جیفري Randy Jeffries. چې د دوی د ټولو میندو نه یې دا بچي زیږولي وو. دوی دا هر څه کشف کړه، خو غریب جیفري اوس 29 کلن دی او یوه میرمن لري، خو جالبه دا ده چې خپله میرمن یې بچي نه لري. They found all this stuff out. And what's weird is that Randy Jeffries is now 97 years old with a wife, and him and his wife don't even have kids. Ain't that some shit? اشا عجیبه نه ده، له خپلې میرمنې یو بچی هم نه لري، خو هلته یې 800 تنه له کابو 1.5 میرمنو زیږولي دي. دا زموږ امریکا ده، دا د دې امریکا تمدن دی او دا ټولې نړۍ ته خپل تهذیب خپروي.